الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. د قرآن عظیم شان د ترجمه او تفسیر د مقدمه اړوند نن پنځم درس دی. په نننی درس کې د اعوذ بالله او بسم الله اړوند ځینې تفصیل کوو، یا څومره چې ضرورت وي په هغه اندازه ځینې بیان کوو. لومړی اعوذ بالله ده او دوم بسم الله ده. دغه اعوذ بالله ویل یا په عموم ډول باندې د اعوذ بالله څخه تعبیر په استعاذه باندې کیږي. استعاذه معنا طلب د پناه یا پناه غوښتل. په دغه اعوذ بالله کې هم د رجیم شیطان څخه پناه غوښتل، یعنی دا اعوذ ز پناه غواړم بالله په لوی رب باندې، په لوی الله باندې پناه غواړم د شیطان رجیم یا د رټل سوي شیطان. نو ځکه ورته استعاذه وای. استعاذه چې ذکر سي مراد به ځینې څه شي؟ اعوذ بالله. اوس دغه اعوذ بالله ویل دا یو په لمانځه کې دی، یو عام ډول د قرآن عظیم شان مخکې ویل. کله چې څوک قرآن عظیم شان شروع کوي اعوذ بالله به وایي، ځکه رب عز وجل فرمای فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ته قرآن تلاوت کوي، ته چې کله قرآن وایه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ووایه. په دې کې خو شک نسته چې تر قرآن ویلو مخکې اعوذ بالله ویل پکار ده. پر دې د ټولو علماو اتفاق دی. خبره په دې کې ده چې دغه امر د وجوب د پاره دی که د ندب د پاره دی. که د وجوب د پاره سي یعنې دا چې تر قرأت مخکې اعوذ بالله ویل لازم دی، او که د ندب د پاره سي نو بیا دا که څوک وایي ثواب لري، که څوک ونه وایي کومه سزا ور باندې نسته، کوم عذاب ور باندې نسته. نو اوس په دې کې ځینو علماو واجب بللې ده او ځینې مستحب بللې ده او ځینې سنت بللې ده. خو په هر صورت راجح قول دا دی چې تر قرأت مخکې اعوذ بالله ویل واجب نه. د قرآن د آدابو څخه دی، خو که چیرې چا د قرآن یو آیت ووایه او اعوذ بالله یې ورسره ونه ویل ګناهګار نه، او که چیرې اعوذ بالله ووایي نو هم به یو مستحب عمل پر ځای کړی وي او هم به د قرآن ادب رعایت کړي. ځکه په لمانځه کې لا د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي رحمهم الله د دواړو له نظره اعوذ بالله ویل واجب نه. که څه هم عطا ابن ابي رباح، ابن سیرین، نخعي په دې کې ځینو کسانو په هر رکعت کې اعوذ بالله ویل. ځکه دا یې ویل په هر رکعت کې قرأت دی. په اول رکعت کې هم قرأت شته، په دوم کې هم شته، په دریم کې هم شته، په څلورم کې هم شته. نو په کار دا ده چې په هر رکعت کې قرأت دی، په هر رکعت کې د اعوذ بالله وویل سي. خو د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارکه رایه دا ده چې په اول رکعت کې اعوذ بالله ویل کیږي، هغه سنت عمل دی. که چیرې چا ونه ویل لمانځه ته نقصان نه رسېږي. دا د اعوذ بالله حکم او د اعوذ بالله معنا او خپل دا اعوذ بالله دا اوس آیت دی او که د آیت جز. تفسیر قرطبي لیکلی دی وای اجمع العلماء على ان التعوذ ليس من القرآن ولا آیة منه. ټول علماء پر دې اتفاق کړي چې اعوذ بالله خپل د قرآن آیت نه دی او نه د قرآن د آیت جز دی، بلکې دغه مفهوم د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د الله د لوري څخه امر کړل سوی یو عمل دی چې مؤمن مسلمان به ای وایي. دغه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې لفظ دا که څوک استعیذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایي هم صحیح. خو تفسیر قرطبي لیکلی دی وایي جمهور علما دا وایي چې د اعوذ بالله الفاظ هم دا دي چې دا زموږ او ستاسو په خلو کې مشهور دي. هغه څنګه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هغه مشهور معروف الفاظ دي عند الجمهور، او همدا ډول نور الفاظ هم ثابت دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم
عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو ورځ اعوذ بالله وویل، اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نبی علیه السلام ورته ویل یا ابن ام عبد، ای د ام عبد زویه داسې مه وایه چې اعوذ بالله سمیع العلیم. ما ته جبرائیل علیه السلام اعوذ بالله داسې ښوولې ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داسې راته ښوولې ده. نو که چیرې تا اعوذ بالله ویل نو داسې یې وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د الفاظو اړوند خبره. او د اعوذ بالله د فضائلو اړوند هم ښه ډېر روایات راغلي. یو روایت کې راغلی دی چې بخاري او مسلم دواړو نقل کړی دی. روایت کوونکی عثمان بن ابي العاص دی مبارک فرمای وایي زه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلم او نبی علیه السلام ته مې وویل چې یا رسول الله زه چې کله لمونځ کوم شیطان ډېرې وسوسې رااچي او کله چې قرأت وایم پر ما باندې پوشګ د ګلوي راولي راسه ورکي ما ته څه کول پکار دي. وایي نبی علیه السلام راته وفرمایل چې دغه د لمانځه په وخت کې چې کله چاته وسوسه ور اچوي یا دغه د لمانځه په وخت کې چې د سړي سره رکعتونه یا قرأت ورکوي دا یو شیطان دی، د دې شیطان نوم خنزب دی. خنزب. او هر کله چې تا دا محسوسه کړل نو یو اعوذ بالله ووایه او بل پر چپه طرف باندې 3 ځلې توکه. دا اعوذ بالله چې دی وویل دا خنزب شیطان بیا تا ته نشي راتللی. او دا عمل هم نبی علیه السلام ورسره زیات کړي چې 3 ځلې پر رسته طرف پر دا د اعوذ بالله فضیلت. نو ښه خبره دا د هر کله که شیطان سړي ته وسوسې ور اچولې څه به کوي؟ اعوذ بالله به وایي. دا نبی علیه السلام یو ښه نسخه ښولې ده. شیطان رټل کېږي ځي. بل روایت ابو داود را نقل کړی دی او روایت کوونکی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دی مبارک فرمای وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک عادت او کله به د شپې سفر کاوه، سفر به یې کاوه ور باندې شپه بسمه، نو شپه چې به یې پر کم ځای باندې کول هلته به اعوذ بالله وویل. البته د اعوذ بالله الفاظ به یې بیل وه او څه شیان به نبي علیه السلام پکښې داخل کړل. هغه به داسې وه نبي علیه السلام چې پر کم ځای د شپې سفر کاوی او هلته به یې شپه تېرول نو داسې به یې ویل یا ارضي ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك ومن اسد واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. دا د اعوذ بالله الفاظ دي مګر یو څه بدل دي. که چیرې د سړي شپه سي پر لارې په یو دښته پرې اوږده لار باندې او غواړي چې په هغه ځای کې مار، لړم، لیوه، پیری ونه چیچي، غل، غدوی، نور افات بلیات دا ونه ویني نو دغه اعوذ بالله الفاظ چې هم دعا ده. اعوذ بالله خپله یوه دعا ده د الله څخه پناه غوښتل دي. د اعوذ بالله الفاظ چې نبي علیه السلام دغسې ویلي دي دغه الفاظ دې ووایي ځکه هره منطقه جلا افات لري، جلا بلیات لري. نو چې ته یو نابلده منطقه کې دې شپه سي هلته به دغه دعا وایه، دغه اعوذ بالله به وایه. د دې اعوذ بالله ترجمه داسې ده نبي علیه السلام به مځکې ته خطاب وکړي، مځکې ته به یې ویل اعوذ بالله من شرک، زه په خپل رب پناه غواړم ځکه ستا له شره، او ومن شر ما خلق فیک، او هر هغه شر چې په تا کې پیدا سوی دی د هغه څخه په خپل رب باندې پناه غواړم. که غل دی، که غدوی دی، که پیری دی، که بلا او افت په تا کې سته د هغو ټولو څه پناه په خپل رب غواړم. او بیا به ویل ومن شر ما يدب عليك ومن اسد واسود، زه هر هغه شر چې په تا کې حرکت کوي هغه که خزنده دی که د حشراتو څخه څه شی دی د هغه څه پناه غواړم په خپل رب باندې. د مار څخه پناه غواړم، د لړم څخه پناه غواړم، د زمري څخه پناه غواړم چې مځکې پر تا باندې سته. او هر هغه اوسېدونکي د دې ښار چې هغه غواړي ما ته ضرر ورسوي او مځکې پر تا اوسي هغه چې دغه شر رسونکی زیږولی دی یا دی ځینې زیږي د هغو ټولو څخه پناه غواړم په خپل رب باندې. دا د اعوذ بالله فضیلت دی. البته الفاظ یې بیل دي. نو په دغه شپه باندې بیا ته په امن یې، نه بیا غل تا ته تاوان رسولی شي، نه پیری، نه بلا، نه افت، نه مار، نه لړم، نه نور حشرات داسې زهرجن او مضر حشرات سته چې انسان وخوري ځای پر ځای یې وشني. بل روایت خوله بنت حکیم رضی الله عنه کړی دی.
دا مبارکه فرمایي وایي ما د نبي علیه السلام څخه اورېدلي دي وایي که څوک هر کور ته ورغلی کله کله سړی یو کور ته ورسي او په هغه کې پیری وي او کله په دښتو په غرونو کې یو ځای ته ورننوځي هلته بلا وي افتونو مارانو لړمان وي یا غله وي نو وایي که چیرې چا دا کلمات یې وویلې تر څو د دې ځایه ځي الله به یې د هر شر خلاص اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا هم یو ډول اعوذ بالله کلمات یې بدل دغه کلمات که چا وویلې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق الله جل جلاله به دې خلاص حتی که ته یو مظلوم یا یو ظالم حاکم ور وغوښتلې ستاسې تحقیق و پلټنه کول هم چې دا ورننوځي دغه کلمات یې ووایه په دغه مجلس کې به تا ته هېڅ ضرر ونه رسېږي ځینې خلاص به سي خو په هر صورت دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فضائل و او همدا ډول په دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې دوه الفاظ دوې کلمې نورې تېرې سوي دي یو شیطان دی یو رجیم دی شیطان څه ته وایي رجیم څه ته وایي شیطان د شطنه څخه اخیستل سوی دی شطن دا لرېوالي ته ویل کېږي شطنه ای بعده شطنت ای بعدت داره لرېوالي ته ویل کېږي نو دا چې شیطان د الله د رحمت څخه لیرې دی او یا یو انسان د حقیقت څخه لیرې کوي په دې وجه باندې د شیطان ته شیطان ویل کېږي که چیرې ته پر خپله لار باندې حق ته روان یې او شیطان راسي ستا سره ملګری سي نو تا د حق څخه لیرې کوي پر چپه لار دې بیایي صحیح لار در باندې پرېږدي نو دا چې شیطان لرې کوونکی دی ځکه ورته شیطان وایي او د تفسیر قرطبي لیکلي دي وایي هر هغه څوک که انسان وي که پیری وي چې ته یې د حقه لرې کولې ناروا لوري ته نږدې کولې نو ته پوه سه چې دا شیطان دی ځکه شیطان خو یو جني دی یو انسي دی په سورة الناس کې رب عز وجل وخپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اے پیغمبره په اله د خلقو پناه وغواړه رب د خلقو باچا د خلقو د هغه شیطان څخه چې د خلقو په سینو کې وسوسې اچي هغه که د پیري له جنس څخه وي او که د انسان له جنس نو انسي شیطانان هم سته جني شیطانان هم سته نو لہذا هر هغه څوک چې تا د حق لري کوي هغه ته شیطان ویل او بل لفظ په دې اعوذ بالله کې د رجیم راغلی رجیم د رجم څخه اخیستل سوی رجم ویشتلو ته ویل کېږي لکه یو څوک چې بل څوک سنګسارۍ په ډبرو یې ولي نو دغه ته رجم ویل کېږي لکه سورة یاسین شریف کې چې هغه کفار و هغه درو استازو ته وایي لنرجمنکم موږ به خامخا تاسې سنګسار کو یعنی دا چې په ډبرو باندې مو او همدا ډول د نوح علیه السلام قوم و نوح علیه السلام ته وایي لئن لم تنتهي یا نوح لتکونن من المرجومین که ته د دې خپله کاره منه نسې موږ به دې په ډبرو سنګسار یا د ابراهیم علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام ته وایي لئن لم تنتهي لارجمنک ته د دې خپله دعوته منه نسې زه به خامخا تا په ډبرو سنګسار دغه په ډبرو سنګسارول دې ته رجم ویل کېږي او دلته شیطان ترجیم ویل سوی دی رټل سوی لکه یو څوک چې په ډبرو سنګسار سي ژوند ځینې واخیستل سي دی هم د الله د رحمت څخه داسې خالی لا سوی ناهیله سوی رټل سوی په بېعزتۍ شړل سوی دی یو سړی چې دومرې بد عمل وکړي چې خپل قوم ته دومرې بد وي چې په ډبرو یې وولي ژوند ځینې واخلي نو خو نه د ده پر بدن باندې کالي پاتېږي نه ژوند ورته پاتېږي نه عزت ورته پاتېږي نه هوسایي ورته پاتېږي هېڅ نه ورته پاتېږي شیطان هم داسې دی خو په هر صورت دا د رجیم معنا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خیر خو چې خبرې را خلاصه کړو یو څو لنډې مسائل دي دا خبره یقیني ده چې اعوذ بالله ویل دا د تلاوت په شروع کې کېږي مخکې مو وویل خو دا مسله کتابو راوړې ده چې اعوذ بالله په دوو ځایونو کې په لوړ اواز ویل لومړی دا چې کله لوستونکي تلاوت په لوړ اواز کوي نو اعوذ بالله به هم په لوړ اواز باندې وایي نو د اعوذ بالله چې د شروع کړل دا اصلا نو د خلکو ته خبر دی چې چپ سي قرآن ویل کېږي متوجه سي د داسې ډلې په منځ کې تلاوت چې هغوی په تلاوت بوخت وي او د
د تلاوت پیل وي. نور کسان دي تلاوت کوي او د تلاوت پیل دی، په دې ځای کې هم کتاب وایي دی اعوذ بالله په زور باندې ووایي چې خلک متوجه شي. او اعوذ بالله په څلورو ځایونو کې په ټیټ اواز یعنی قرار اواز ویل مستحب دي. دا خو هغه ځایونه دي چې په زور باندې ویل کېدل، دا دوه ځایونه. په څلورو ځایونو کې بیا قرار کوه مستحب دي. په کوم ځای کې چې تلاوت کوونکی تلاوت قرار کوي په دغه ځای کې اعوذ بالله قرار ویل مستحب. دوهم کله لوستونکي تلاوت په لوړ اواز کوه، خدای څوک نه و چې غوږ ورته کښېږدي، اعوذ بالله قرار ویل مستحب. دریم په لمانځه کې چې تلاوت کوونکی تلاوت پیلوي اعوذ بالله به قرار وایي. او که تلاوت کوونکی د یوې ډلې په منځ کې تلاوت پیلوي او دی په خپل تلاوت کې د لومړي ځل لپاره تلاوت نه وي پیل کړی، دا یې دوهم واري وي تلاوت یې کاوه مابینځ کې اوبه وچښلې یا یو بل کار وکړي، بیا یې تلاوت شروع کړي، دوهم واري اعوذ بالله دې قرار ووایي، په زوره ویل لازمي نه دي. که کوم تلاوت کوونکی چې د تلاوت د یو عذر له امله بند کړي لکه ترچۍ ټوخی او داسې نور، نو دی به د تلاوت د پیلېدو دپاره بیا اعوذ بالله نه وایي، هغه اعوذ بالله چې مخکې ویلې د هغه صحیح. او که چیرې داسې یو کار وکړي چې هغه طبیعي ضرورت نه، یو څوک راغلی سلام یې ورته ووایه، ده وعلیکم السلام ورته ووایه، خبرې ورسره وکړلې، بیا یې تلاوت شروع کوئ، دلته به اعوذ بالله وایي. هلته چې دته ترچۍ ټوخی او داسې نور شیان چې ورته پېښ سو هغه طبیعي شیان وه، دوهم وارې اعوذ بالله نه قرار نه په زوره ځینې غوښتل، او په دغه ځای کې به دوهم وارې اعوذ بالله وایي. خو په هر صورت دا د اعوذ بالله اړونده خبره وه. د بسم الله اړونده هم یو مختصره خبره کوم، نو نور د مقدماتي درسونه انشاء الله خلاص دي. سبا به د سورة فاتحې تفسیر شروع کوو انشاء الله. د بسم الله الرحمن الرحیم اړونده ډېر فضائل راغلي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی هر هغه څوک چې هر نیک کار هغه که تلاوت وي، هغه که لمونځ وي، هغه که د دنیا د خیر کار وي، بسم الله به یې په سر کې وایي، بسم الله الرحمن الرحیم. بس یو د خیر کار چې شروع کوي بسم الله پکښې وایه. که چې بسم الله پکښې وویل دار د خیر کار په شروع کې هغه کار به کامیاب وي. روایت کې راځي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کړی دی، دی مبارک فرمایي من اراد ان ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې 19 ملائکې یاد کړي دي، علیها 19 هغه سخت اور یاد کړی دي او بیا یې ویلي دي چې پر دې باندې 19 ملائکې د الله د لوري څخه ولاړې دي او ډېرې سختې ملائکې. د دغه سختو ملائکو څخه که څوک ځان خلاصول غواړي، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي بسم الله الرحمن الرحیم دی وایي، ځکه دا بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف دی او هغه ملائکې هم 19 دي. د دې هر حرف برکت دی الله جل جلاله د هغه ملائکې څخه خلاص. هغه ډېرې خطرناکې ملائکې دي. مومن مسلمان عاجز انسان د دومرې قوي او وحشتناکه بې زړه سویه ملائکو د عذاب توان نه لري. که څوک بسم الله وایي د هغه ملائکو څخه به الله جل جلاله خلاص. او همدا ډول د دغه بسم الله اړونده هم خبرې سوي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا بشپړ آیت دی که د آیت جز. ټول علما پر دې باندې دي چې د آیت نه بلکې د آیت جز. په قرآن عظیم شان کې چې الله جل جلاله د حضرت سلیمان علیه السلام واقعه بیانوي، سلیمان علیه السلام و بلقیس باچا ته خط ولیکي، د خط په شروع کې داسې ورته ولیکل انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دغه بشپړ آیات دی، د یوازې بسم الله الرحمن الرحیم د جز د آیت دی. او دا بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې هم علماو دا اختلاف کړی. یو بسم الله الرحمن الرحیم تر هر صورت مخکې ویل د باندې د لمانځه، یو بسم الله الرحمن الرحیم دا په هر لمانځه کې قرار ویل، او یو دا وی چې یو څوک تراویح کوي هلته بشپړ قرآن وایي نو دی خو په د اول سر کې بسم الله ووایي، د نورو صورتو په سر کې خو بسم الله نه وایي، هلته به څنګه کوي؟ دغه درې واړه مسائل زموږ د مذهب علماو داسې څېړلي. قرآن عظیم شان 114 سورته دی، د ټولو سورتونو په سر کې بسم الله ویل حتمي دي، یوازې سورة برات د دې په سر کې بسم الله نشته. سورة برات چې راواړی دلته په قرآن عظیم شان کې لیکلې هم نه ده، او ته چې کله سورة انفال خلاص کې سورة برات شروع کوې هم به بسم الله نه وایه. دا چې د سورة برات په سر کې بسم الله نشته، دا پاته 114 سورتونه د ټولو په سر کې بسم الله لیکلې ده، او کله چې ته یې وایې تلاوت یې کوې د هر سورت په سر کې بیا وایه، وینې چې د باندې د لمانځه یې دننه د لمانځه خو که بیل دی هغه وایه، د باندې د لمانځه چې ته تلاوت کوې د هر سورت په شروع کې به بسم الله وایه، یوازې د سورة برات په شروع کې به یې نه وایه. دا چې د سورة برات په شروع کې بسم الله ولې نه ویل کېږي؟ ډېرې وجوهات علماو بیان کړي. یوه وجه دا بیان کړې ده
چې بسم الله الرحمن الرحیم دا نجات دی، دا رحمت دی. لکه مخکې چې مو په فضیلت کې هغه یو حدیث ووایه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای من اراد ان ينجيه من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. چا که دا خوښه وي چې د دې 19 ملائکو څخه ځان خلاص کړي چې الله په قرآن کې یاد کړي دي، بسم الله دې ووایي. نو بسم الله د امان زیری دی، د نجات زیری دی، د الله د رحمت زیری دی. او په بشپړ سورة برات کې یوازې و کفارو ته د عذاب اعلانونه دي، د دې سره د عذاب وعدې دي. دلته د کفارو لپاره امان نسته. نو چون امان نسته، ډېره سختی په دې صورت کې د کفارو سره سوې ده. په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم بیخي ځین ایسته سوې ده، ځکه دا د امان دپاره دی، د نجات دپاره دی، د ترحم دپاره دی. او په دې صورت کې و دوی ته یوازې او یوازې د عذابونو اعلان سوی. او یو قول دا هم سوی دی چې دا سورة انفال او سورة برات دواړه یو صورت. خو په هر صورت که څوک د لمانځه د باندې قرآن عظیم شان تلاوت کوي، نو څه به کوي؟ د هر صورت په شروع کې به بسم الله وایي. او که چیرې سړی په لمانځه کې وي، نو په لمانځه کې په دې اول رکعت کې بسم الله ویل سنت. که دې چیرې فرض کول 4 رکعاته، په اول رکعت کې بسم الله ووایه، د ټولو رکعتونو بس. 3 رکعاته واجب دي کول، د ټولو رکعتونو دپاره دغه یوه بسم الله بس ده. خو که دې نفل کول، په اول رکعت او دریم رکعت دواړو کې به بسم الله وایه. نفل چې دې کول، په اول رکعت کې دې بسم الله وویل، 2 رکعته دې بشپړ کړل، دریم رکعت چې ولاړ سوې بیا به بسم الله وایه. دا خو د لمانځه حکم. او په لمانځه کې که څوک ډېر سورتونه وایي، نو د ډېرو سورتونو اړونده زموږ په مذهب کې دننه د علماو یو قول دا دی چې دا بسم الله د هر سورت جز دي. سورت ووایه، بسم الله دې ورسره ونه ویل، نو ته پوه سه چې دغه آیت دی، دا سورت دی نیمګړی ویلی. خو مفتابه قول دا دی چې په لمانځه کې څوک قرآن عظیم شان ختموي، په ټول قرآن کې دی یو ځلې بسم الله په زوره ووایي، نور ځایونه دې نه وایي. لکه په دا تراویح کې چې حافظ صاحب ختم کړي، د شروع بسم الله خو وایي، بیا چې دا سورتونه څو دانې په یوه رکعت کې ووایي، دا لنډ لنډ سورتونه خو ډېر ویل کېږي. په دې منځ کې بسم الله نه وایي، خو په آخره سپاره کې چې آخر سورتو ته ورسېږي یو وار یې په زوره ووایي. یو وار چې ووایي کفایت کوي د ټولو دپاره. دا زموږ د مذهب. دا د اعوذ بالله او بسم الله اړوند لنډ احکام وه. کنه مسائل د بسم الله بیخي ډېرې دي. سړی صورت د منځه شروع کړي، نو بسم الله به څنګه صورت په شروع کې ویلې او مابینځ کې قطع کړي، بیا یې تلاوت شروع کوي. مسائل او احکام استه، خدای هغه ضروري اړونده بسم الله اړونده ضروري احکام وه. الله دې موږ ته توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.